د پکتیا پوهنتون او د پکتیا د اطلاعات او کلتور ریاست په ګډه همغږۍ د کتابونې په پار د کتاب او مطالعې فرهنګ د ودې د محصلینو د فکري پرمختګ او د کتاب لوستنې د انګیزې د پیاوړتیا په موخه د کتابونو یو ورځنی نندرتون جوړ شو. په دغه نندرتون کې سلګونه بېلابېل علمي، ادبي، فرهنګي، سیاسي او څېړنیز کتابونه نندارې ته وړاندې شوي وو چې ګډونوالو ته په ځانګړي تخفیفونو سره د ترلاسه کېدو زمینه هم برابره شوې وه. کتابتونونه لله الحمد د پخوا په پرتله باندې اوس په افغانستان کې کتابتونونه ډیر دي. په یوه پوهنتون کې که تاسې وګورئ تر 18-12 پورې پوهنتونونه دي. په اطلاعات و کلتور ریاست کې شته، نورې کتابخانې هم شته، خو البته د خلکو تشویق کم دی. خلک د دې خاطر باندې په خلکو کې سستیا پیدا شوې ده چې هغه نه کوي چې هغه کتابتونو ته مراجعه وکړي. البته د یو اسانتیا په خاطر باندې هغه بس د ځان سره چې کوم شی په لاس کې لري د موبایل د لارې یا د نورو لارې څخه د کتابو ته رجوع کوي. ورته مهال ګډونوالو، محصلینو او د کتاب پلورونکو هم دغه ډول نندرتونونه ګټور وبلل او د ورته نندرتونونو د ډیرښت غوښتنه یې وکړه. نو موږ الحمدلله د نندارتون ته چې راغلو نو فکري جګړه او د هر قسم د مطالعه یعنی هغه که سیاسي دي او که دیني دي ټول کتابونه مو کې ولیدل. الحمدلله که چېرته دغه نندارتونونه ډېر شي ځوانانو فکر به یو مثبت تاثیر ولویږي او ځوانان به دغو ته انشاءالله نور هم تشویق شي. دغه رقم برنامې او داسې د کتابونو لیلام کول د محصلینو او فازانو باندې مثبت تاثیر کوي، ځکه چې دوی کولی شي کتابونه په سرانۍ واخلي. همدارنګه دغه برنامې چې دوی لپاره زیات ارزښت لري. مسؤلین وايي هڅه کوي په راتلونکي کې هم ورته فرهنګي او علمي پروګرامونه ترسره کړي څو ځوان نسل له کتاب او مطالعې سره لا ډېر نږدې شي او د مطالعې فرهنګ لا پیاوړی شي.